تازه د عمران خان د اعدام حکم صادر شو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. تازه د عمران خان د اعدام حکم صادر شو. په پاکستان کې د عمران خان د دورې د پای ته رسېدو سره سم مخالف ګوندونه راټول شوي دي او وایي چې باید عمران خان د خپلو کړنو سزا هرومرو وویني. مخالف ګوند وایي عمران خان په ښکاره د اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او دا ډول یوه کړنې د پاکستان سره د خیانت ده چې ډیره لویه سزا لري، چې باید عمران خان د خپلو کړنو سزا هرومرو وویني. مخالف ګوندونو وایي عمران خان په ښکاره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او دا ډول یوه کړنه د پاکستان سره خیانت ده چې ډیره لویه سزا لري. د مخالف ګوندونو اتحاد وایي چې د پاکستان د قانون د 6مې مادې له مخې عمران خان باید د اعدام په سزا محکوم شي، ځکه چې هغه د پاکستان د قانون څخه بغاوت کړی او وایي لوی بل خیانت نشتون نه لري. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.